پښتنو دپاره یوه ضیاع وه، د افغانانو دپاره وه. یو مظلومو هر څوک چې په ظلم باندې وژل کیږي هغه د غندلو ده. دا چې د دې له مرګ نه وروسته ځینو هغه خلکو چې همیشه افغانان وژلي دي د ده په مرګ باندې سیاست وکړه او تقریبا خپلو موخو ته ورسېدل. په ګیلمان وزیر باندې که موږ اوښکې تویوو نو 20 کاله په موږ باندې ظلم شوی. موږ پوهیږو چې ظلم څومره درد لري او مظلومیت څومره بد شی ده. دا چې هغه کسانو هم په ګیلمن باندې د مکر اوښکې تویې کړلې چې 20 کاله د ګیلمن په سیر باندې زرګونه او لکونه افغانان په شهادت رسولي دي، د زندان د تورو تنبو شاته اچولي دي. ګیلمن مظلومو ګیلمن سره ظلم شوی ده. ګیلمن د ازادۍ